میا خان کاکا څوک ده؟ هغه شخص چې د ټولنیزو شبکو سرخط ګرځېدلی ده. څه یې کړي دي؟ ملګرو، میا خان کاکا د افغانستان هر معتبر سیاسي چارواکي او همدارنګه نړیوالو ورته یو پوسټ وکړ او د هر چا په خولو کې ده. راځئ چې راپور وګورو میا خان کاکا څه کړي دي. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پکتیکا ولایت یو پلار د خپل لوڼو د لوړ زده کړو ارماني دی چې د خپلو د ارماني پوره کولو لپاره هغه خپلې لوڼې هره ورځ 12 کیلومتره په موټرسایکل باندې ښوونځي ته بیایي. د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې اوسیدونکی میا خان هغه څوک دی چې په خپله یې زده کړې نه دي کړې، خو وایي چې په خپلو لوڼو باندې به حتما لوړې زده کړې ترسره کوي او هغه هره ورځ په خپله خپلې لوڼې تر ښوونځي پورې په موټرسایکل بوځي او بیرته یې راولي. د میا خان کاکا کیسه د سویډن کمیټې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ده. هغه وایي چې په خپله مزدوري کوي خو د لوڼو زده کړه ورته ډیره مهمه ده. نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټره نشته دی، نو ځکه یې ارمان دی چې لوڼې لوړې زده کړې ترلاسه کړي. د میا خان له کیسې خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو د نوموړي د دغه هڅو ستاینه شوې ده او ویل کېږي چې همدا له هېواد او زده کړو سره مینه ده چې په یو کلیوالي سیمه کې هم یو پلار د خپل لوڼو د زده کړو لپاره دومره لیواله دی. د میا خان یو لور روزی بیا په دې ډیره خوشحاله ده چې په ښوونځي کې زده کړې ترلاسه کوي. هغه وایي چې اوس په 6م ټولګي کې ده او پلار او یا هم ورور یې هره ورځ په موټرسایکل تر مکتب پورې راولي او کله چې د دوی مکتب رخصت شي نو بیرته یې کور ته بیایي. د میا خان 3 لوڼه دي چې 2 په 6م او یو هم په 5م ټولګي کې زده کړې ترلاسه کوي. د هغه لوڼې د نورانیه نجونو ښوونځي کې دي او پلار یې وایي چې دغه ښوونځی یې ځکه انتخاب کړی دی چې درسونه یې با کیفیته دي. ملګرو، هغه پلار چې په ټول افغانستان کې هیڅ څاری نشته، خدای دې داسې پلرونه لا ډېر کړي چې د زامنو ترڅنګ په لوڼو باندې هم زده کړې کوي. ژوند ملګرو، که چیرې پلرونه یې یا یې خویندې لرئ نو هرومرو یې د علم په زیور سینګار یې کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو، که چیرې غواړئ چې د هرې تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره حتما لایک کړئ.